سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته یو جالب مطلب لرم. تمه ده تر پای یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. د استرالیا هیواد په سیډني ښار کې داسې یوه پیښه شوې چې د رسنیو او خلکو پام یې ځان ته اړولی دی. دغلته یوې کارنۍ یعنې د زندان ساتونکي یا پیرهدارې د یوه بندي سره 7 میاشتې اړیکې ټینګې کړي دي. د ملیسا په نامه دا نجلۍ 25 کاله عمر لري او اوس د پولیسو له لوري نیول شوې ده. دا پیغلې پیره کوونکې د یوې بندي سره 7 میاشتې خرابې اړیکې نیولې دي. ملیسا د زندان یوه داسې پیره کوونکې وه چې پراخ ټولنیز ژوند یې درلود. په انسټاګرام کې یې هره ورځ خپل انځورونه شیر کول او د انځورونو څخه داسې ښکاره کېدل چې د بدن د ښکلا کلب ته هم ځي. دا چې اوس پولیسو نیولې ده، سمدلاسه به زندان ته نه ځي. دا کولی شي د اوس لپاره آزاد ژوند وکړي. د 2021 کال په پیل کې به د هغه محکمه پیل شي. په میرمن ملیسا دا تور هم شته دی چې زندان ته یې پرته د اجازې ځینې توکي لکه سګرټ، ژاولې او نور دننه کړي دي.